السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست. ما هیله لرم چې تاسو ټول به ښه یې. موږ هم الحمدلله ستاسو په دعاګانو ښه یو. د روژې مبارکه میاشت په رسېدو ده، نو مخکې له دې چې روژه راورسېږي موږ باید خپلې تیاریانې ورته ونیسو. نو په دې ولاګ کې به تاسو سره باقي د روژې تیاریانې شریک کړم. یو څه شیان مې تیار جوړ کړي چې تاسو په تیر ولاګ کې به لیدلي وي او یو څه په دې اونۍ کې نوبت په نوبت تیاروم. نو اول مې د سمبوسې جوړولو لپاره یو څو دانې کچالو په دې کې واچول او جوش مې کړ چې نرم شي. کچیر تاسو هم سمبوسې جوړول غواړئ نو کولی شئ په دیګ بخار کې هم بخار ورکړئ، داسې به ډېر زر نرم شي. کچالو چې نرم شي بیا مې یو څو دقیقو دپاره پرېښوده چې لږ یخ شي تر څو لاس مې ونه سوځي. بیا مې دا ټول سپین کړه او میده میده کړه. ورپسې بیا یو کړاهي په منقل کې ایښودله او لږ غوړي مې پکې واچول. بیا مې د یوې قاشغې په اندازه زیره هم پکې واچوله او لږ مې سره کړه. بیا مې میده شوي کچالو هم پکې واچول او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړل. ورپسې مې بیا مسالې پکې واچولې، لکه یو وړه قاشغه چاټ مساله، یو وړه قاشغه سور مرچ، 2 وړې قاشغې میده شوي وچه دڼیا، ګرم مساله او دانه‌دار سره مرچک مې هم پکې واچولو. بیا مې دا ټول مواد سره ګډ کړه. مالګه رانه هېره شوې وه، دا مې بیا وروسته پکې واچوله او یوې پیالې په اندازه مټر مې هم پکې واچول. د مټر اچول استثنایي دی، بعضې خلک اچوي او بعضې نه. نو دلته ما اراده کړې چې مټر هم پکې واچوم، نو ځکه مې پکې واچوله. ورپسې بیا د اناردانې پوډر هم پکې واچولو. په آخر کې بیا تازه دانې هم پکې واچوله، لږ مې نور هم پخه کړله. بیا مې منقل ګل کړ، دا مواد مې پرېښودل چې یخ شي. او تر هغه مې بیا د سمبوسو لپاره اوړه جوړ کړ چې 1 کیلو اوړه مې په یو کاسه کې واچول. ورپسې بیا یو وړه قاشغه اجوان، یو وړه قاشغه زیره، یوه غټه قاشغه مالګه او 4 غټې قاشغې په اندازه غوړي مې هم پکې واچول او د لاس په مرسته مې دا ټول مواد ښه سره وموږل. د سمبوسو کرسپي راتللو دپاره دا یوه ډېره مهمه مرحله ده. څومره چې ډېر وموږئ همدومره به مو سمبوسې ښې راشي. ورپسې بیا آهسته آهسته اوبه پکې واچولې او اوړه مې وغږل. د سمبوسو دپاره اوړه باید لږ کلک وي، داسې بیا سمبوسې هم ښې راځي او هم کرسپي، او اوړه یې باید نرم نه وي. اوړه مې چې وغږل بیا مې یوه ټوټه پرې واچوله او 10 دقیقو دپاره مې یو څنګ ته کېښودل چې ځان ونیسي. ورپسې بیا د اوړو نه وړې وړې زغالې جوړې کړلې. زغالې یا پیړۍ باید پر اټو پیړۍ نه لږ وړوکې وي. دې باندې مې دوباره یو ټوټه واچوله او دوباره مې تقریبا 15 دقیقو دپاره پرېښودل چې ځان ونیسي تر څو هوارول یې اسانه شي. تر هغې د سمبوسې مواد هم ښه یخ شوي وو. دا هم ډېره مهمه ده ځکه چې بیا اوړه بیرته نرمیږي که چیرې صحیح یخ نه وي. ورپسې بیا یوه پیړۍ یا زغاله راواخیستله او هواره مې کړله. زغاله چې مې نرۍ هواره کړله بیا مې منځ نه 2 ټوټې کړه. یوه ټوټه مې راواخیستله او دواړو خواوو نه مې سره بند کړه او څنګ ته مې ورته اوبه هم ووهله چې ښه کلک شي. بیا مې 2 قاشغې په اندازه کچالو پکې واچول، بل څنګ ته مې ورته دوباره اوبه ووهل او سره رابند مې کړم. په همدا طریقه مې دا ټول سمبوسې جوړې کړلې چې ټول تقریبا 40 دانې سمبوسې شوې. سمبوسې مې چې ټولې جوړې کړلې بیا مې ټول په یو تخته باندې کېښودل او یخدان کې مې کېښودل چې لږ کلک شي. تر هغې بیا نعناع یا ویلنی چې یو څو ورځې مخکې مې پرېښي وو چې وچ شي، دا نو اوس ښه صحیح وچ شوي وو. دا مې بیا اوس اول لاس سره ښه سره ومږل تر څو لږ میده شي. نعناع مې چې یو څو دقیقو دپاره لاس سره ښه وموږل او لږ میده شو. بیا مې دا چاڼ کړه تر څو لږ نور هم میده شي. دا ویلنی بیا زه عموما سلاتې په سر اچوم او یا ماشومان دپاره چې پاستا جوړوم نو د هغوی پاستا په سر هم خوښیږي. دوستانو ویلنی که په همدا طریقه جوړه کړئ نو ډېر خوشبویه راځي او ډېر زر هم وچیږي. ویلنی چې ښه صحیح میده شو بیا مې دا په یو مرتبان کې واچولو او جګ مې کړه.
تر هغې نه سمبوسې هم یخې شوې وې. دا مې بیا ټول په 2 ځایه تقسیم کړ او 2 پلاستیک کې مې واچول او بیا مې دوباره یخدان کې کېښودل. سمبوسې مخکې له دې چې پلاستیک کې واچول شي باید اول یو څو دقیقو دپاره همداسې جدا جدا په فاصله کې یخدان کې کېښودل شي تر څو بیا بل پورې وننښلي او کار مو لا سخته نه شي. او روژې میاشت کې مو چې څومره په کار وي هماغومره راواخلئ او بیا یې سرې کړئ. دا چې زما د ژوند ملګري پراټې ډېرې خوښېږي او روژې کې بیا هره شپه جوړول یې سخته وي نو پراټې مې هم تیار جوړې کړلې چې 1 کیلو اوړه مې په یو کاسه کې واچول. ورپسې مې 2 وړې قاشقې مالګه او 1 غټه قاشقه بوره هم پکې واچوله. بیا مې اوبه هم پکې واچولې او نرم اوړه مې وغږل. اوړه مې بیا 15 دقیقو دپاره پرېښودل چې ځان ونیسي. 15 دقیقې بعد مې بیا اوړه نه وړې زغالې یا پیړۍ جوړې کړلې. زغالې چې جوړې شوې بیا مې دې باندې یو ټوټه واچوله او دوباره مې 15 دقیقو دپاره پرېښودلې چې ځان ونیسي. تر هغې مې بیا لږ کوچ هم اوبه کړه. زه پراټې عموما کوچ سره جوړوم ځکه چې دې سره بیا ډېرې نرمې او پستې راځي. بیا مې 1 دانه پیړۍ راواخیستله او هواره مې کړله. پیړۍ چې تقریبا 15 یا 20 دقیقې استراحت وکړي بیا ډېر ښه او په اسانه هوارېږي او چې څومره ښې هوارې شي او نرۍ شي بیا پراټې هم ښې پټېداره راځي. پیړۍ مې چې ښه هواره کړله بیا مې په سر ورته کوچ ښه صحیح ووهل. ورپسې مې بیا لږ اوړه هم پرې ودوړول او بیا مې سره راغونډ کړ لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ. په همدا طریقه مې باقي ټولې پراټې هم جوړې کړلې. پراټې مې چې جوړې کړلې بیا مې ټولې په یو تخته کېښودلې او بیا مې تقریبا 10 دقیقو دپاره یخدان کې کېښودلې. داسې بیا پراټې ډېر په اسانه دوباره هوارېږي او ښې هم راځي. 10 دقیقې بعد مې پراټې له یخدانه وویستلې. 1 دانه مې راواخیستله او هواره مې کړله. ورپسې بیا یو هواره کړايي په منقل کې خودله او پرې مې ښودله چې ګرمه شي. بیا مې 1 دانه پراټه پرې واچوله او دواړو خواوو نه مې لږه پخه کړله. پراټه باید بیخي پخه نه شي، فقط دومره شي چې یو بل پورې وننښلي. دوستان تاسې کولی شئ بعد له کوچ وهلو هم پراټې په یو قوطي کې کېږدئ او بیا یخچال کې کېږدئ او د ضرورت په وخت کې هر څومره مو چې په کار وي یخچال نه یې وباسئ، هوارې کې پخې کړئ او ویې خورئ. ولې داسې بیا دوباره ځای هر ځل خیرنېږي. داسې لکه څنګه چې تاسو ته زه ښیم داسې به یو دم ترې بېغمه شئ. فقط د پخولو وخت کې وباسئ او د فتنې پخې کړئ. پراټې مې چې ټولې لږې پخې شوې دا مې بیا ټول سر په سر کړ او بیا مې یو فریزر فرینډلي پلاستیک کې واچولې او فریز مې کړلې. ورپسې نو زما د وریجو مساله هم خلاصه شوې وه. نو د وریجو دپاره مې مساله هم تیاره جوړه کړله، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه کړې وه چې موږ افغانان روژې کې وریجې ډېرې کاروو. نو د وریجې مساله هم مهمه ده. نو د دې مسالې جوړولو دپاره مې یو پاکټ زیره، یو څو دانې تور هیل، لږ لونګ او تقریبا 20 ګرامه هیل مې په یو مکسر کې واچول او ټول مې په نوبت میده کړل. دوستانو دې مسالې سره وریجې ډېر خوشبوي راځي. که چېرې تاسو غواړئ چې وریجې نه مو ښه ښایسته بوی راشي نو دا یو ځل جوړ کړئ او ډېر وخت لپاره به ترې بېغمه یئ. همدومره مساله چې ما جوړه کړله دا پوره د روژې میاشت لپاره بس دی. دا مسالې مې ټول مکس کړلې، بیا مې په یو لوښي کې واچولې او ټول مې سره ګډ کړلې. په آخر کې مې بیا دا هم په یو مرتبان کې واچول او جګ مې کړ. لږه زیره مې نوره هم میده کړله چې بعضې خواړه کې پکارېږي. که چېرې تاسو زما تېر ولاګ لیدلی وي نو د مسالهدار مرچ دپاره مې مرچک او هوږه تیار وچېدلو دپاره پرېښې وه. هغه هم ښه صحیح وچه شوې وه. دا مې په مکسر کې واچوله چې میده یې کړم. د دې میده کول یو څه مشکله و ځکه چې مرچک تریخ و نو دوړې سره به یې ډېر پرنجی راتللو. نو د دې میده کول یو څه سخته و، ولې زما مسالهدار مرچ بیخي ډېر خوښېږي نو ځکه مې جوړه کړله. اول خو به مې خواښې همیشه راته افغانستان نه رالېږله، اوس ډېر وخت کېږي چې څوک راغلي هم نه دي او خواښې مې هم افغانستان کې نه اوسېږي نو ځکه مې خپله جوړه کړله. دې مسالې کې د هوږې او مرچک تر څنګ مې لږه وچه دانې او چهارمغز هم ورسره میده کړه.
دا ټول مواد مې چې میده کړل بیا مې نیمه وړې قاشغې په اندازه مالګه هم پکې واچوله، ښه مې سره ګډ کړ او دا مې هم بیا مرتبان کې واچولو او جګ مې کړ. دا اوس کولی شم ډېرو کبابونو په سر واچوم او هګۍ خو بغیر د دې زه بیخي خورم هم نه. دا هم ټولې مسالې چې ما جوړې او جګې کړلې. په بله ورځ مې بیا د کیمې سموسې دپاره هم تیاري ونیوله. اول مې یو کړاهي کې لږ غوړي واچول او پرې مې ښوده چې ګرم شي. بیا مې تقریبا نیم کیلو کیمه یا کوفته پکې واچوله او یو څو دقیقو دپاره مې پکې سره کړله. ورپسې مې بیا مالګه، دانه‌دار سره مرچک، ګرم مساله، وچه دانې هم پکې واچوله او همدې مسالو سره مې ښه ګډ کړ او په کم اور باندې مې تقریبا 15 دقیقو دپاره سره کړله چې کیمه نرمه شي. ورپسې بیا 2 پلي اوږه هم پکې میده کړله او پکې واچوله او د رنګ دپاره مې لږ کورکمن هم پکې واچولو. ښه مې سره ګډ کړ او بیا مې منقل ګل کړ، کړاهي مې ترې لرې کړ او دا کیمه مې بل لوښي کې واچوله او پرې مې ښودله چې یخه شي. دا ډیره مهمه ده چې کیمه لږه یخه شي، ځکه چې وروسته بیا پیاز پکې اچول کېږي. کوفته یا کیمه چې ګرمه وي بیا پیاز اوبه راپرېږدي. کیمه چې لږه یخه شوه بیا مې 2 دانې میده شوي میانه سایز پیاز او لږه تازه دانې هم پکې واچول او ښه مې سره میکس کړ. ورپسې مې بیا د سپرینګ رول دغه اوړه واخیستل او 3 ځایه مې ټوټه کړل. بیا مې د اوړو او اوبو یو مخلوط هم جوړ کړ چې بیا سموسې ورسره ښه صحیح کلکې کړمه. ورپسې بیا یوه ټوټه د اوړو نه واخیستله او په دغه شان چې ګورې سره راغونډ کړه. دا مې ډېر په احتیاط وکړه تر څو څنګونه یې هم پکې ښه پټ شي او مواد بیا ترې ونه وځي. ورپسې بیا یوې قاشغې په اندازه کوفته پکې واچوله او دوباره مې تاو کړ. څنګونه کې مې ورته اوړو مخلوط ووهلو چې ښه صحیح بند شي. د دې سموسې جوړول تاسو دلته یو ځل بیا هم لیدلی شئ چې څنګه جوړیږي. البته پام ووي چې څنګونه درنه خلاص پاتې نشي چې بیا مواد ترې راوځي. دوستان یقین وکړئ چې دا وړه کارونه او بعض شیان چې مخکې له وخته تاسې کولی شئ جوړ او فریز کړئ تاسو سره ډېر مرسته وکړي. تاسې به وکولی شئ بغیر د سټرس نه خپل روژې ونیسئ او خپل عبادتونو ته به هم کافي وخت ولرئ. د کیمې سموسې مې چې جوړې کړې بیا مې دا ټول په پلاستیک کې واچولې او فریز مې کړلې. دا که تاسې سر په سر هم کېږدئ پروا نه کوي، ځکه چې د وریجو اوړو نه جوړ شوي دي نو یو بل پورې نه نښلي. ورپسې بیا 2 رقمه چکني هم جوړه کړله. اول مې دا سره چکني جوړه کړه چې د دې دپاره مې یو څو دانې تازه سره مرچک چې دا تریخ هم دي ټوټه کړل. 4 پلي اوږه مې هم وکاروله. ورپسې بیا 4 دانې رومیان هم میده کړل او 1 دانه لیمو مې هم ورسره یو ځای کړ. بیا مې دا ټول مواد وار په وار په مکسر کې مکس کړل. دوستانو روژه د عبادتونو میاشت دی. کوشش وکړئ چې د خوړو ترڅنګ خپل عبادتونو ته هم وخت ورکړئ او که دا بعض شیان مخکې له وخته جوړ کړئ نو عبادت ته به مو وخت پیدا کړئ. دا ټول مواد مې چې مکس کړل بیا مې یو لوښي کې واچول. ورپسې بیا د لیمو اوبه هم پکې واچولې او یوې غټې قاشغې په اندازه سرکه یا وړه قاشغه دانه‌دار سره مرچک یوه وړه قاشغه مالګه مې هم پکې واچول او ښه مې سره ګډ کړ. بیا مې دا په یو ایر ټایټ بوتل کې واچول او یخچال کې مې کېښودله. ورپسې بیا د تازه نعناع یا ویلنې او تازه دانیا چکني هم جوړه کړله چې دې کې به تاسې ته یو ډېر مفید ټریک هم وښیم چې څنګه وکولی شئ په اسانه دا چکني جوړه کړئ. نو اول مې ویلنې ټول له ډنډې نه جدا کړ. تازه دانیا مې هم میده کړله او دې چکني دپاره د نعناع او تازه دانیا ترڅنګ شنه مرچک، لیمو او هوږه مې هم تیار آماده کړ. ورپسې بیا دا ټول مواد مکسر کې مکس کړ. دا چې نعناع او دانیا په اسانه نه مکس کېږي نو سرکه، لیمو او لږ اوبه مې هم پکې واچوله تر څو مکس کول یې اسانه شي. دا ټول مواد چې مکس شول بیا مې یو لوښي کې واچول او مالګه مې هم پکې واچول او مکس مې کړ. نو د دې چکني اصلي ټریک دا دی چې دا به دغسې یو فارم کې واچوئ او روژې میاشت کې 1 یا 2 دانې به ترې وباسئ، مستو کې به یې ګډ کړئ او بیا به یې نوشجان کړئ. دا هم نورمال د رومیانو او تازه دانې چکني وه چې یو څو ورځې مخکې مې تیار جوړ کړی و.
اوس به نو پوره د روژې میاشت سټریس فری خپل روژې نیسم او ډېر کارونه به بېغمه یم. دوستانو دا به د نن ورځې ولاګ هیله ده چې دې نه مو یو څه زده کړی او تاسو هم وکولی شئ ګټه ترې پورته کړئ. په ځان خیال وساتئ او د روژې میاشت په خیر تېر کړئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.